لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين محترم مرگرو دا قرآن کریم دا دور تفسیر داغی افتتاحی روز دا حسب سابق اکثر مرگرو تا معلوم نا اور داغی باوجود بیاہم دا احساس ضروری ہے کہ دا یو عظیم الشان کار ہے دا دنیا یو معمولی کار شروع کول بلکہ دین کی یو کار شروع کول دا غټولنا عظیم کار او غټ کار نو درون کار او دارے چکم مونگا استاد صداغے عزم کرے درنوالے ہوتا استا معلوم دے کہ اللہ تعالیٰ فرمائی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یقیناً مون رالیگو بتا دبرنا القائی دید سی دبرنا و شیخ کترا غرزی دس وینا چې درنه ده ثقل دای محسوسی هم ده او ثقل دای معنوی هم ده محسوسی ثقل داو چې حدیث صحیح کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باندې مشنوي وحی راتلا نو په صف جمی کې هغه باندې بخلی رااله
ادے صحابی په پتون معنی پتون پروتو دواهی بوقت کی آغوی ما باندې دومره زور راغی نږدې و چې زما پتون مات شوی دارنګه د هغې د ثقل یو اندازه قرآن کریم ذکر کی لو انزلنا هذا القرآن علی جبل کشریمون نازل کړی دا قرآن په غر اغلم هغه شعور ورکړی کوم چې د انسان نو لرایته خاشعا متصدع من خشیة الله خامخا بتاسو تعالی دلوي چې دا غر بس کې دی دے و ٹکڑے کے دے د بڑی عاجزی کولے ولی دا اللہ دا خشیت دا وجہ دے کی اشارت سقلے محسوسی و معنوی دوار ہوتا رہا چو قرآن کریم دو مدرون کتاب دے چو غرون ہم دیتا نشی ٹنگے دلے خامخا دائی جمود دائی کلکوالے سخوالے پا قرآن سر نرمش نو دارنگی پدے کے اس ثقل معنوی دا اشارہ دا جو قرآن کریم کے معنوی ثقل ہم دار ہے چدا پو انسان کی سکے چی بلکہ پغر کی ہم خشیت پیدا کی پا غرونوں کی پا احجاروں کی غرون پا جماداتوں کی پا گٹو کی پا دی ٹولو کی اللہ تعالی خشوع چولے دا قرآن کریم نے معلوم دا خشیت پا گئے چولے لیکن قرآن کریم پا وجبانا خشیت ذاتی کی چاغین درجات تصدو اور دا خشوع بیا جوڑشی عاجزی اللہ تقی و خالص چوی نو قرآن کریم ثقیل دارنگ معنوی ثقل کی دا ہم ثقل لے کہ دا دیر مصیبت تو تکلیف اور مشقت تیرول غاڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارنگ صحابہ کرامو اگی ددے پر رسولو کی نو صحابو ددے پر لسلو کی ہم سمت تکالیف برداشت کری دغت تکلیفونا برداشت کول دیتا اصل کی ہوئی ثقل معنوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک زاغب و نزول کے خودری ثقل و رقمہ مثال کے پیش کو پر رسولو کی سمت تکالیف دی چې دا تکالیف و اندازم نشي کوله عائشہ رضی اللہ عنہا ادے تپوس کی یا رسول اللہ دو خود دروازے نہ زیادہ سخت پتاشر تی رشیدہ دیکھو خود روز کی سختی اغلاو چی مرگری اغین تی تربیت ترشول اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سویش دیشو چی بزمکر آپری وقت خودی توپے دا وسونی چی دا آغا پا سر بانی وا ناغم ما تکریش وا دا آغی دا وجن پا سر کی زخم جوڑ شا اور یو غاقی چی آغانیابو تا قریب دے سنیور توئی آغا غاقی مات شو دوم تکلیفون پیرال وینے دا مخ مبارک نبیگی دوم روینے چی فاطمہ رضی اللہ عنہ آغیوی چی علی رضی اللہ عنہ اوبر اوڑلی ما داغی پو بوبانے علاج کاؤ چیر داوی نے ادری گی تو علاج دائی لیکن آنا ادری دلا
آخر بیا می یو پوزه اوسېزم او د هغې ګرمه ایره مې په هغې زخمونو کې ورکړم، بیا له هغې وینه ودرېده. د داسې سختې ورځې نه بله سخته په تا تېره شوې ده. نو هغه ورته وفرمایل یا عایشې ستا د قوم د لاسه د دې نه نورې سختې په ما مکه کې تېرې شوي دي، ته لا وړه وې، تا پته نه وه. هغه ډېر واقعات چې نبي صلی الله علیه وسلم مسجد حرام کې چې د حرمت ځای و، مشرکان هم د هغې حرمت او د هغې د عزت لحاظ بساته، لیکن نبی صلی الله علیه وسلم پکې امن نه ورکاو. کله دا غاړې ته صادره شولې راخکلې مری ولا خپه کړې. ابوبکر رضی الله عنه راغله هغه بیا خلاص کړي. کله د سجدي حالت کې دا لری کلمی ډک لری دای راوړي او داغه په شا او سټ باندې چولی دي تر دې چې هغه خوځېدې نشه او سجدي نه سر نشه پورته کوله تر دې چې فاطمه رضی الله عنها را لاغه تن راخ علی هذا القياس. دا ټول تکالیف مصیبتونه دا متعلق دي د قران کریم د رسول سره. دا ذکر ثقيل کتاب دی. قران کریم لبجې خلق راتل صحابه مرګري داغي هغه حالت د ضعف چې د خراس کا کوم سو انتظام نو سو پتہ نه لګیدا، لیکن هغه د دې څه پروا نه کړې، بس توکلنا لله. هغه ابو هريره رضی الله عنه وایي هغه وخت ماته یاد ده چې ډېر ورځې شوې ما ډوډۍ لیدلې نه وه. نو کله مې یو ځل په لار کې دې لپاره کېناستم چې څوک نه تپوس وکړي چې ډوډۍ یې خوړلې او که نو مرګري به راتلل صحابانو دوا پاسې ما ورته ورغې او مسلې تپوس ته نه کوم، مسله به ما له راتله، خو مطلب مې دا و چې دی راته وایي چې ډوډۍ یې خوړلې او که نه. نورم تکالیف داغی د لباس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منت درس کو نمو یو بل تشاعت کیناستو ولی زمون یو صادر و موی چه اسینا چه مخامق شو عورتم خکارنی چی جد خیر آغر آتاوی چه نا خیر پا حلقہ کین اخفل عورت پٹو ساتے. حدیث رئی 10 مرگری مو چې دای په ټول بدن به یو صادرګیو هغه مونږ وا چا پیرول نشن سره هم تړلو او ختمم په لاس باندې راټینګاو د لپاره شي عورت منکشف نشي چرتا. سجده کې با اکثر به شاته طرف تا شاته چې سو ګلاړو نږدې او شي زموږ عورت دیدل نہ سخته د خوراک او د سکار د لباس د جامو دا ټول چا تیر کړي قران والو هغه خلق چاغي قران کریم مون تر رسول دی نه دغه تکالیف او د مصیبتونو تیر کړي ذکر ته قول ثقيل وي ثقيل دې طریقه تربیتم نبی سلام فرمایله دا چې چا تپوس کړی یا رسول الله کم یو عمل بهتر دی کم عمل بهتر دی هر چا ته مناسب جواب ورکړي نو دا مت فرمایلی طعام الطعام اول داري چې سو خلق له روټه ورکه دای د ډوډۍ تنظیم کې د دې لپاره چې د الله دین ته راجم شي نو دارنګ ورد السلام علی من تعرف ولا تعرف جواب السلام سلام کول او داغي جوابونه
که ته پیژنې چې دا زما خاص مرګره او کنه پیژنې عمومی معرفت دی چې یو مسلمان دی دا اخلاق ولې خودل دا د دې د پاره چې د قران کریم دعوت خلق ته ورسي بیا دا غي سره سره بل مقام دار چې دا داسې عمل دی چې الله په خپل فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا د تورات انجیل نه بعد مونږه دا کتاب ورک قران کریم او د میراث په تور مرګ اورثنا میراث وی دي ته چې سنباله با وارث هغه چې میراث سنبال کی او مفتو کې او تحصیل شي مفتو کې چالم دا کتاب ور کهاش هغه چاله چې مونږ ورکړو د خپل بندگانو د مین بندگان خدای الله ډیر دي عباد ډیر دي لیکن کم کسان چې د قران د پاره مختص کی دا پر بندگانو کې خاص کسانی او د دې استفاء الله تعالی کوي د دې پزلون کې وایي چې راشه قران زده د دې زړونو کې وایي چې د قران کریم خدمت وکړي د استفاء کی الله قران کریم والو ته هم مصطفی ویلي ورکړي شي او حدیث کې مدایس صریح تعبیرو چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتا سو ټولو کې اے صحابه کرامو اگر چې څوک جهاد کوي څوک دعوت کوي تبلیغ کوي څوک زمینداری کوي تجارت کوي ټیک د خکارونه کوي پټولو کې خکار څوک کوي چې قرآن زکی او خلکو ته کوي په دې جمله یقین پکار دی دانه چې اصل لسانی زبانی جمع خرج سره خلق دا حدیث وي او حالدار چې عمل پہ نہیں قرآن فضیلتون ذکر کی او قرآن زکینا قرآن لوقت نہ اور کئی اوپر کتاب اور تخکاری دا یو عظیم انعام دے مونگا اگرن اللہ تعالیٰ پمونگانے اور پائے خلق بانی چاگی قرآن کریم تکی نولی دی پدے دور کی دا قرآن کریم خدمت تے کے نولی دی دا عثمان زرانو شاگرد ابو عبدالرحمن راوی ددا حدیث اگوی مات چاوی چی نن خدا خلق کہ صحابہ کرام اور رسنی دور کے تابعین دور کے ٹھیک ہے مختلف کارونه پیدا شو سبکی سے جہادونه او قرآن کسی جنگونه د اجتهاد پتور ماته ته پدې کې سوال نه علي هغه دا حدیث ما اوریدل دا عثمان زلان ہونا چاغوی چې قال النبي صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه نو اقعدنی هذا المقعد دی حدیث زبری سیٹ بانے کینو لے مقعد دی زمانے کی سیٹ تو ہوئی پدیدے کی زکینو لے ناس ولیم دی دا پارش دین غرش کار ما تبل نہ معلومی نو ٹھیک دا دنیا کی نورم خکارو نشتا اور چکل چا وسر سی پائے خکارونو کی شمولیتو کی اشتراکو کی خمونگا دا ټولو کارونه بہتر کار دا گرم دا دے حدیث و دا دے آیت پا بنا نور خلق چی سکی ہے ٹھیک دا آیت پار دیم دا فضیلت نصوص وی خود دا دے کار نمونگ تا بہتر کار بل نخکاری و حقیقتم دار شاید زمانہ کے شیطان حقیقت کی دا قرآن دشمنی کرے دا پردی خلق سکے چا خپل خلقم دے طرف تا تعرض توجہ ډیر کم ساتھی
मदारिस शतरे जामियात उलेल यूनिवर्सिटी किताबों बाई के लुस्तली की तखस्सुसात पर की लेकिन कुरान करीम तो तवज्जो कम ना तखस्सुस की खलक व फतवों की कई चाहे तो तखस्सुस पर फिक्र की हुई असल की तखस्सुसात की बहादीस की बाजी लेकिन तखस्सुस दो कुरान तरफ ते तवज्जो निश्ता अरब उलमा सरम जमा खबरी अगम दरी कायल दी ची वाकई दो कुरान जिहत तरफ था चिकम तवज्जो पकार द नागा मुंग चाने न करे और ज्यादा न ज्यादा गई यो इब्न कसीर हुई पसलो कालो की चरता खपलागी एतराफ की चे दो कुरान द फाम द पार चिकम तवज्जो पकार दा निश्त आलम की इल्ला माशा अल्लाह श्तरे हिफज मदरसिश्ता द क़िरात मदरसिश्ता बेशुमार अश्ता खासकर नन दौर की राय खुदे तकसीर व कसरत दे सोप की दुनियाई मफादात तुम ली लीजिए फी सखली द हिफज दपारा क़िरात दपारा पाए चली लेकिन द कुरान करीम द फाम और द पोए द पारा चाहे तो तफसीर हुई तो फाम हुई आगे तरफ तक तवज्जो आगा मदारिस की नहीं चिपकम के हिफज की अन हाफिजान तदा तवज्जो और की जदा कुरान जकोल गाड़ी ताल्लुम दागे हिफज त न हुई हिफज कोई और दर्जा तो सिर्फ दागे मकसदुन इज्जकोल तवेली की अजीम कारसरे माने कुरान करीम ददे फाम ददे फिरासत ददे फकाहत और दाद साहब किराम दौरो हदीस राजी अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कि अरुस सूरह बकरा के मुकाम के तफसीर क़ुरतुबी आवा नकल करे आगा सहाबो तो ही चिन्नन तासु पदा से जमाना किए नन तासु पदा से दौर किए कि फुक़हा तासु दीर दियो उलमा दा कुरान कम दी खलक से कुरान पुई की दा डीर कम चे तो कुरान कारियान माने हुफाज जिना कम और सरदाम जिक्र की तासुनन पता से दौर किए कि वर कौन की सदकात कौन की खैरातुन कौन की मिस्किनान तदा डीर दी सवालगिरी कम दी नो बा दौर की सवाल कोई शर्त डीर जरूरत पर बिना वो खल को बखपला मुहताज खल को ता नफक़े और कोले डोड़ा और कोला खुराक बे और कहो द्रे में तासु पता से दौर किए जिसतासु मुंजुन उगदी और तासु खुतबे लंडी और मुंस मकसदी से रेकर वाकई तासु मकसद तो तवज्जो तासु चिक मुंस कवाए ख उगद मुंजी वाकई द सुन्नत पे इत्तिबा सड़े कम मुंस की ना उगदी यो को गुजारे ली करे चाहो मुंस में गुजारो गुजारो ये बारे गौर से जर की जर ना सुन्नत कम अज कम हादीस मिशकात की ताकत ली और दागे पर मुताबिक बाने मुंस कहे ना मुन उगद राजी नुसाबोते और खुतबी सासु मुख्तसरी उगदो उगद तकरून जूं पशान उगदो उगदो खुतबे दौर पशान दाने दागे इदा घंटे इदा योनी फलानी फलानी अहादीस नबी सल्लम की साबित थी मुख्तसरा खबर है ऊपर बस बेव फरमाइल हाँ रुस वदा से जमाना राश और खई शदाद क़यामत द अलामात न भई छिपाए कि कुर्रा द कुरान बडीरे फुक़हा ब कमी कुर्रा सी हाफिजान कारियान सिर्फ द कुरान ज़ाहिरी अल्फाज लुस्तुन की दरे खिदमत कौन की दरे मदारिस बडीरी
लेकिन द कुरान फाम और पोए वाला बड़ेर कमी। अदा वाकईयत दे दारंगी सवालगिरी बडीरी, मुहताजान बडीरी, सवाल बकई, सुख पर जरूरत सुख बे जरूरता और कौन की बकमी और कौन की बखीलान अक्सर का बिलफरशा की तौहीदी का ना द तौहीद न बाद आगे के इमसाक को बुखल पैदाशी करा को ज़कात तुमने और कही हाँ और हिली जोड़ की जमा पदीसिस की प्लान की मोरी से मेरी कि पदीसिस की ज़कात निश्ता और बदी की निश्ता और एक की निश्ता और ज़कात और कई नो आफी सबील्लाह इन्फाक चिन्न फिल माल हक़न से ज़कात हदीस रही पर माल के गोरे नूर हुकूक फरीज़ा शतर ज़कात ना लावा लेकिन आदि अड़ो वर्कई न तौर पे कुरान सर इमदाद का फी सबील्लाह से मदद हो यार ज़कात में ख़त्म करे ज़कात ख़त्म करे मंगता तो नहीं जी ज़कात रख दाएंगे फरमाई 10 जमाना बराशी बता सो मुंजुर ब मुख्तसर कहो खुतबे उगदी उगदे आया पल प्रदी टोल उस परी के अख्तरी मुंजुगरी और खुतबा कलवी मुंग सुन्नत खुतबा आयूंगा पूजाड़े सुन्नत खुतबा ना सुन्नत संग शिशियो घंटा खुतबा है अमून सिरा 15 मिनट के गए उगदे कल पाए के दुआ उगद उगद तकरू नशी चियोनी में घंटा पाए तेरे शावल वक़्त तुम तिफोत शी अखपल और प्रदी टोल दासी कही और की जगह से उस पेशिनगुई हुई देते चाहे रिश्ता की का तो मकसद दारी चिकवल नहीं पकार नुबार सूरत दा दौर दा सिरे वाकई देखे द कुरान करीम पोया हासिल उनकी डेर कम दामो इज्जता सुडेर राज्य मशीए कम ची कुरान करीम माने जान न पोया या गस्सा सुन डीर दी बड़े डेर ज्यादा कि नूर सीजून तरफ दाई तवज्जो दा दुनियावी तो तवज्जो खला जुदा पर दीन की ची कम इल्मुन ते तवज्जो दा और कुरान करीम फाम तरफ ते निश्ता ना खलक चिरे अगजम न डीर दी बार सूरत दा कौल सकीलो ददे पार डीर कुर्बाने जरूरत थे या खास कर जमीन दौरा या दुनों मरगरो दा हकीकत की जमूंगा दखल को मारूफ लफज मुताबिक दा यो छेला दा खुदम छेला सलवे खुरजी नहीं 50 खुरजी इंशाल्लाह रा 50 खुरजी ये तो 50 हुई 40 नहीं ये 50 खुरज की खालिस चिकम कार कवल मुंग वाड़ू तवज्जो सिर्फ आगे तकवल पकार पल औकात पल ताकतुना कुवात पल समा व बसर आटोल जिदी तरफ तो मुतवज्जिह चल्ला व मत्तेना बेस्माइना व अफसारिना व कुवातिना फी सबीलिक सीधा दुआ अल्लाह न वाड़ू चला जमू वगुना जमू स्तरगे जमू कुवतुना पाएवाने मुंगला फायदा राके आगा जरिया उगरदे द पार दे मुंग कुरान करीम पोश टोल तवज्जुहात बस दी तरफ तश दा तवज्जो चिना नन में वर्ग प्लान के कार दे नन में मेहमान रागली आनन प्लान किए कि खादी दो प्लान किए कि गम दे उलूम द कुरान के खास कर माने उलूम द दीन और इल्म कुरान ददीद मुनाफात से द दुनिया सर है नूर सीजून से निश्ता ददवाड़े उजैकी ने चिकल इंसान
دنیا تم توجہ ہی نو بیا دین تے علم تے اگر توجہ نش پیدا کرے اور نہ داغے حق دے ادا کولش. قرآن کریم کی ذکر ابتدائی سورتوں کی فرمائل تبتل الیہ تبتیلا. دا قرآن اصول لکھو قرآن کو حاصل ہے. سورہ مزمل کی دائے اصول ذکر کریں یا المزمل قم اللیل ستاپ زیمہ قرآن دے مزمل دائیتی جو قرآن بوجھ دچاپ ہوا ہوگو بانے پروتی زکی یا بنت اخی نصف حوالہ دفسر قم اللیل لشپی و قیام کا ہے. قیام اللیل دا جدا مسئلہ واجب دے سنت دے سنت دے ٹھیک دا لیکن معمولی سنت نے دا عمل دے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذر تی شرط پادشے دے کنی نے پادشے دان لشپی قیام اور دانش دا طالبان دا پارے نشتا قیام اللیل نہ طالب و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور جماعت کی بغدہ کے دو خودے طالب ہوئی دے وقت کیوں جماعت کی بدئی ہو علم کی سبق ہوئی ناغوے ماوے یہ خوب میں شرطولی دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بیان کرے واقعی میں اوزل خوب لی دا ملائک رال نزی اور طرف تروان کرم انہیں رویہ ریدم پاکا پری کہ بل ملک مخ لراغے اوی ویل چھ خیر تی یری گا مخلاص کم تے ندا خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولے شو زما خوب ہوتے ویلے زما رور دا خوب لی دلے اور فرمایا عبداللہ ابن عمر خسڑے خوارمانی چھ دا شپی قیام کولے نخوا خط تعلیب دے خوارمانی چھ تحجد کولے نو بیابا نہیں یلے دے کہ ملائکو بغور تن روانو لے گا دا مقام دریا دا مقام لیکن بعض ساجد نشتے مصاب دے غیر مصاب دے نہ انتہائی کمال دے بکے ذکر اللہ تعالیٰ پا آدابو دا دعوت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اول کار دا آغا پا ذمہ دا کے خود سی دا شپی قیام کا ہے دا کسوک دا قرآن تعریف دے او کہ دا قرآن عالم دے مدرس دے ناغلا عدب دا بکار چاہ دا شپی قیام لحاظ کی ہر شب قدر اگر قدر بدانی دارش پہ قدر پکار دے قدردار چی قیام اللیل کاغذ ورکات کولشی سلور کولشی سنتتو یولس پوری کولشی مقصد پائے کہ دا قرآن لسلی دا اصل کی دا قرآن یو مطالعی چیز شپی سڑے کی اور پائے کی اللہ طرف تا توجہ ہی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطن واقوى مقیلا نہایت خیستہ توجہ پائے سر پیدا کی دامو شمو مستالبان پا طالب گیرے کی تحجد بان زاندت کے تبوینی چسمہ برکات اللہ استاپ علم کی پیدا کی استاپ کارون کی سمر پیدا کی خپائے کی اللہ دا دب یخوش تبتل الیہ تبتیلا دی قرآن بیانو لتاو دے اللہ طرف تا تبتل بکے تبتل دیتے نوی شد دنیا کار مکو ان لکا فی النار سبحن طویل اور بسیشتا دا تبتل دے پیرانو نے دا تبتل دے اربعینات والو نے شد دنیا کار مکو ہے برے کا وقتونو کی نا ٹک دے دنیا کار دشتا خدا سے کار مکو چتا دا قرآن نا مشغولی مطلب دارے یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ ایمان والو معلوم اشتا معلوم پیدا گٹھے بشیر ٹک دا زیگوے لیکن دا اللہ دا دین نم شت غافل نکی نو ٹک دا دنیا کار دے کئی سڑے دا دنیا باز توجہات دی
लेकिन दे वक़्त की अगर तबत्तुल समानदा तवज्जो व पता गाली द दुनियावी तवज्जुहातुना अलबत कमाल तरसीदी शी तबत्तली ले तब्तीला दासु माने द कुरान करीम दागे द बरकात द हुसूल द पारा अल्लाह ताला खपल नबी सल्लम ता अदाब खोलो कि दे अदाब बाने मादब शौ दारंगे द टोलो दायानो द कुरान न पारा टोलो तलबाओ द कुरान न पारा दा अदाब दावले मार्स को दा दुरुआ से ताल्लुक दरी दुरुन बोची दागे दा आसानो लो कोशिश पकारी का और दो चीजें कि पाए द दीन मबना योसरे मेहनत कानून शरई मुताबिक दामुन चिस्म आमाल को या शरीयत के मुंह तेसुम रखोली दामलू न कवल देता मेहनत हुई अद्वैम सुशे दे अद्दुआ दा सूरह फातिहा चिरटुल अदियान खुलासा पाए कि राष्ट्र का या का नाबुदो की मेहनत दे या का नस्तईन के दुआ दा बंदगी को इताअत अल्लाह को ना मेहनत से को लेकिन बगैर अल्लाह द तो जरूर न की अल्लाह ने मदद मुगाड़े न कुरान करीम लुले और अल्लाह ना वाड़े हम आलिम ने कुरान बयानी खो अल्लाह ने दे मदद गाड़ी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से परिकार मशगूलो नागत दुआ तलकीन को चिकाल रब इशरह ली सदरी मूसा अलैहिस्सलाम दासी हुए कने ये रब दे इस्ताद दीन द तबलीग द पारा द दावत द पारा यो सुसुज माल पकार दी यो में शरह सदर द उलूम द पारा पकार शरह सदर के इल्मुन मराजी शरह सदर की सब्र इस्तिक़लाल मराजी तकालीफ तेरवल हम राजी और पसिया मुई से वो सिरली अमरी ये अल्लाह कार जमा माता आसान की ठीक द दीन कार दे ग्रान असबाब द युसर तमुंद पैदा की दामक के नदी त ट्रेनिंग हुई तैयारी की आगा वहलुल उक़दतम मिन लिसानी कि सज़े की में जब न चली न दा जब हम जमा खोलाओ की दा मरगरी पोशी कने यफ़क़हू क़ौली अंत बरारी यफ़क़हू यतअल्लमून चिदा शागिर्दान जमा कौली ज़की ना चिदा फ़क़ीहान शी मामूली इल्म का दा फ़क़ाहत इल्म का यफ़क़हू क़ौली दलील ले परिवानी से बकौल द रसूल बाने पोएदल प हदीस बाने पोएदल तो फ़क़ाहत हुई कने यफ़क़हू क़ौली दादाब अल्लाह ताला गी तक़ोल दादाब मुंतम दी कल कुरान शुरू कवे दर्स के पखपले के बलते हुए बयान और तकरीर शुरू के नुआए रब्बि इशरह ली सदरी इला आखिरी दारेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई माता अल्लाह चरत दान दी वेली कि अल्लाह माल दुनिया डेरा की माते द डेरवाली वेली कि रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब जमा इल्म डेर के न इल्म द नबी सो इल्म द कुरान चल्ला जमा कुरान के इल्म डेर के कि द दुआएं द तस्तखोले कि रब्बि ज़िदनी इल्मा नबी सल्लल्लाहु हम दे दुआ त मोहताज हो वो सम चिरे मुंह टोल दे त मोहताज कि अल्लाह जंग पे इल्म की ज़ियादत रावल जिक्र इल्म खास कर इल्म द कुरान चिरे दा महदूद न छि पयो जे उदरीगी कहते हैं माँ प्लान के तफसीर कतरे बस दा पूरा दा माँ जर दौरा करे प्लान कीजिए कि बस दा पूरा दा प्लान की उस्ताद ने मेले दा पूरा दा न पूरा न दा ज़ियादत नूरम गाड़ी ज़ियादत नूरम असबाब स्ता दारंगी मुंते दावत तरीक़ा की खोली शोरों के नुक़ुर रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून या रब ज़ पता पनाई वाड़म चे द शैतान वसवसे में ज़िलतरा नशी शैतान तो ही मज़ा मड़ा कुरान लजान दुनिया कार न के कल होती दिल तो मज़ा मड़ा खुशो बयान वंतरी बेमज़वरी
اولیاء نه مني بزرګانم نه مني او کله پکې امامانم نه مني دا ته شیطان وسوسه شي کا یا راشي مجلس تا او شیطان ته وسوسه شي ذکر ورته دعا غواړي چې الله د شیطان د دې وسوسونم بچو ساتي واعوذ بک رب یحضرون الله پنای راکی چې دا شیطانان زموږ مجلس ترانه شي لاول خو بار لمسي چې بارو نه لمسي کی چې دل تراشي نو به دل لمسي زګو ابتدا دا خودلی دا خو عمومي ما يتعلق یعنی بهذا المجلس اس خصوصی آداب چې تاسو ځان خبر یې او ضروری دار سے اول لمون ادب کو د جماعت دیکھو قرآن لا سراجون جماعت داخلی ہو کر نو داگر چی مون واجب نہ گن بس اصحاب ظاہر و واجب ہوئی مون وہی دا امر مسنون دے سنت جماعت داخل سے نو دو رکعت ہو کے دا تحیہ دا مسجد بم راشی پیو 10 باندې ډېر مرغې لګي دارنګه په حدیث په معامل راځي چې حدیث کې راځي تاسو په اندامونو کې 360 مفاصل دي دا جوړونه چې څنګه په بدن کې 360 دي نبی سلام چرته ډاکټري نو کړو خو الله تعالی خولیو نن ډاکټران ګوري نو واقعي دی رښتیا وي دا جوړونه کار کوي چې موږ ګرځو کا دا د الله نعمت ته نو د هر نعمت شکریا پکار دا نو هر ورځ چې 360 شکریا پکار صحابه کرام یا رسول الله دا وسو پورا کوي 360 نیک اعمال به دروازه کوي نو وہ فرمایل ہاں ډیر دي دا ته صدقه ور کې یا چاته قول معروف کې دعوت ور کې یا نور د چا سره احسانو کې د ظالم نه اخلاص کې سبحان الله و الحمدلله و د سوش مارل بیا حد د ټولو په ځای یو کاروم شتا چې دروازې په ابتدا کې او 2 رکعات منځو کې په اخلاص دا د ټولو د پاره بس قائم مقام شو گویا کې 360 نعمتونو شکریہ دی ادا شو پر 2 رکعات ہر مسجد تا چې داخلے گیا ادب پکاری اور خاص کر دور تفسیر یا چونکہ داخلے کے تو قرآن کریم نہ پارا تو قرآن کم آداب ظاہریہ انشاءاللہ رسول مقدمہ کی ممراضی هغه پکاري چې قران کریم تکینه ناول ادبم دے لیکن شرطم دے هغه شرط داري چې دا د تقریر د پاره مجلس نه چې تاسو مذاکره وي دا د درس مجلس دی نو درس کی ضروری داري چې تاسو اړ یو سر دی خپل قران نه خپل کہ یو سڑے خپل قرآن کریم نہ ساتھی نو ٹھیک دا منگا آغا شروع نا خو آغا بار کینی آغا صفوفو کی نہ کینی اور دارنگی آغا با منگ سر و رجسٹر کی نہیں داخل چی کم داخل دی نو کم از کم آغا دے خپل قرآن کریم بلاس کی خوصی نے انہی سی چی پتہ لگی چی او دے پدی نیت راغلے چی قرآن ازدکم پیسی اور گولی شی پچھے وانے بڑوڑے سوک پکی پنسواروں پیسی اور کی سوک سکی میں قرآن زالہ نہیں جہاں سے دا دبم شو خوشرتم دے حیات ساتے دا اور قرآن کریم تا چی بیان ناس تے نظائر دارے چی توجہ بدی ورطی گورے بورتا پانے بم اڑے آیتون بم بکی روباسی نظائر داری چی تو بیا تکیانو آیا
और न बता एहतिबा के हाँ तो तकिया ख्वासो कोई जमखते से किताब नहीं हाँ अद्यते मकसद नहीं से पाने माने वालों नो तकिया चिवाली इंदाब दलीली परे चिदा सड़े इरादे निश्त देते चिदे सजद की दे असी इस्तिराहत करागले आराम करागले दे अदब लिहाज का है नो दारेंगे पदासी मुकामात दुखी नबी सल्लम द जुमे दरोजे खुतबा की तस्कीर द कुरान का मन करो दे एहतिबान एहतिबा पे जन इजवा जनगरानी चतकी और अल्लाह सीधा सिकड़ी खान वो खुदा दी तब बेगम होएगा तब बेगम अनास्ते मजलिस तस्कीर के मजलिस कुरान के एहतिबा मन लगा कागज कपड़े सरी जगह बाज अरब ऐजान ल कपड़े पैदा करो दासी चूरी जानता बूढ़ागान हाँ पैदा की तवज्जो कुरान कुरान करीम तो तवज्जो आदाब की अदब हम दे न शर्त हम दे शरई राजिह कौल सरागा शरई शर्त हम दे अगदारी से तासु पाओ 10 के कुरान तके ने पाने आड़े कुरान मसके न पाओ 10 पाने कतो बेवदस हम जायज दे तो सिर्फ जायज है उससे सवाब नहीं नुची नास से सवाब बगटे नुची गटे न पाओ 10 की नहीं का और ज़ाहिर खबर है तोहारत जाहिरी अल्लाह सूरह मायदा क्यों जिक्र करे दाजके ची तोहारत बातिनी सरदाया कमाल पैदाशी सड़ी की बातिन इम्पाकी नु जाहिर इम्पाकी बोले कयो पाकी ओ बल नहीं खुदा निमगढ़ते शोहा जाहिर के पाकी बातिन पलीते आखो इंतहाई पलीते नमल मुशरिकुना नजस हाँ बातिन पाकी लेकिन पर जाहिर के पाक न दे और वक़्त की सीजदा राशि दमानजा वक़्त राशिंदे बस कई जामे परी तई अल्लाह दाव किसी को एलू सियाब का फतवा है अंतर मानजा मसला हो ना तो कुरान मसला या मुद्दस्सिर कुरान करीम तपास हुई खुम फानजिर जामे दिन पाक के साथ ज़ाहिरी माना मलतदा सलोर तफसीरात तमुनको चिदा मदद दे चिपा की जामों के कुरान तकीने जुमात तराशे मानजो वक़्त सी सीधे वक़्त सी आँखों कोली शिका नदारंग दर्स की नास्तलु की अफजल तरीक़ा को हल्क़ई लेकिन हल्का उस पर कसरत की नहीं जोड़े दे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त के 10 कसरत की जोड़े दे जुमे वक़्त की जोड़े दे जिक्वेलू जुमा के बप सफूर माने के ने और हल्का वन जोड़ा है तो सफूर के ने हाँ इमाम तरफ तक तवज्जो का है इस्तिक़बाल इमाम बुखारी बाब ये खरे चूंकि उसमें हल्का नहीं जोड़ो ले जिक्र चीजें कम दे आवाज तो तरसी ना दा सुफूफ माने के ना असल दाम द मजलिस और सुन्नत तरीका दा अगर जी सफून सलाद के खुदानिश से सड़े रिजान पार जय मुतयन किया कुछ सुख मख के राय मख के भाई रुसुराय रुसुरे लेकिन दा पकिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायली लेनी मिनकुम उलुल अहलाम वन्नुहा मा तरी नजदीक उदरी की पमांज की नजदीक राशि मांज की चाकी अकल और पोए ज्यादा नदा दब दे सफून सफून माने दा सुनासी है अगर जी सबकियत सबब दे दा हकीयत सुख मख के रालिया मुख के मुस्तैक दे लेकिन कम चोलुल अहलाम वन्नुहानी कम अज कम नाबालिगी नाबालिग बच्ची अगर सफून ने रुस्त उदरा है अगर रुस्त तरफ तक है और कम चे इलम पोए हिलम अकल वाले इदराक एहसास पूरा कोली शिनारा मख की गया और दबम दे तकाजा के
دیو جنات ساتے چسر واڑی واڑو کله په نیمه کې پاسی را پاسیم توجهم پورا نہیں کشرانی نو دے حدیث دا ادب په لحاظ باندې اغي تاسو وتوي چې رستو کینی ما ټیک دې چې کلا اغي رستو کړي شي بیا په صف کې زین او په صف کې بیا کینی نو کدا ادب شرعي دی چې کله په صف کې زین او ورکه با د بالغانو سره ودرېږي دانشته په دلیل کې چې په صف کې زین او واړه د شاته ودرېږي لکه فقہ کې راځي دا به دلیل خبره ادودريږي صف کې خو لیکن رسو دی ودرېږي نو دا مجلس هم د سنت مطابق او چلوای چا بچي واړه هغه پرستو صفونو کې کېنه وای ته ما آداب خو چې کوم آداب ضروری دي او سیدلو کمرو کې مساجدو کې مانزه تپاسولي هغه زنانو په باره کې کله نور راضی اگر چې صبر اغلی اغي چې کله بشیر اولی هغه داسې بچی چې بیا کنټرول نشي کولای په نور باندې درسونه خرابوي پر اوس کالم ویلو بل کالم ویلو اوس کال ودا په ډېر اهتمام سره چاغ زنانا مونږ نشو داخلوله په درس کې شي ځان سره بشیر اولی اس کی او دای بچی هغه څنګه پریدم نو بشیر دا الله بوله وای په بل وخت تعالی دل کی خیر کو زمو مجلس مو خراب ہو دس ناغیر خپل بچی نه راوړي داسې بچی چې اخته په درس کې ناشته شي لکان نو ټیک دا ودای خدمت کی خطه و درس کوي خدا سی بچی او بچی چې درس کی کیناستم نشي او شور شغفم کی جړاګانم کی نا په نور باندې چون کی او مضرت او مفسده جوړي زنانو لم پکاري چي دغه سي حالت کې ناراضي او دغه زنانه موږ نشو داخلو درس لپاره تاسو دا کوشش وکړئ چې کم کسان هغه سره مخ کی چرته واړو بچي او ځان سره سراولی او په قران پويږي نه مکه قران کریم باندې پويږي او د آداب مطابق ناس دي نو پابندي نشته پاره نو درس آدابو کې هغه د شیچون کې قران کریم یا دا درس زم اصل کی د مسلمانانو د افاده د پار چای د دینه فائدې والی معنی زکی تفسیر زکی عقیده زکی عمل زکی د دین څخه احکام زکی چې کوم قران کریم کی د پنده شیخ الله رحمتونه دی پای مشایخم هغه ته ځل چاو التا زموږ دور کې دسه طالبان اغلی واړه طالبان دي ناظم ورته او داخله غواړي هغه ته په قران په توحید خبره پويږي یاو بس څنګه قران د درس او مقصد دا چې خلک عقیده زکی که قران نشي ذکول نه خیر نه زکی نور کا غیله داخله سمانا خیر زمو ایله داخله ورکو دې لپاره چې عقیده ټیک شي اعمال ټیک شي احکام سي زکی ټول قران نشي ذکوله ندی زکی آخر دے دغه پابندی نشتا دا ملک چکم جماعتونه او جمعیات تو قسمه قسم جوړ شي نا خو دې کئی خپل یا سیاسی یا غیر سیاسی مونږ په درس کې پای پابندی نه لګوي اس قسم چاغه طالب کې دي شي زموږ اصول مطابق بدل د ژوند تیرې خمات ابتداء نے چې مقصد بدیه کې صرف د قران ذکول طرف ته توجه هي دا مقصد بسوک زړه کې نه راوړي چې رده به زما ما چې کوم دیني ذکر ما چې پلان کې استاد نه کمیله می ذکر
کم ترجمه می ذکر آیا کم مسئله می ذکر نو داغه مطابق بوي او چې داغه مطابق دی وانوري نه خپشي نه دلته سینه صافه کړه په دې سینه په دې نیت د څوک نه راځي چې رده به زماد مسلک مطابق خبرې کوي ستا مسلک او زما مسلک کې به کې شي فرق ستا فهم به جدایي زما به جدایي انظار د علماو کې خامخا فرق پکار دی چې دا فرق مونږ برداشت یو بل سره د بل وورو کا نو په دې نیت مراد چې دا به زما په طبيعت خبرې کوي اکوي نکړه نو زب خپایم نه په دې نیت راشي چې زوړ علم تاسو رښتنه عالي ځان ترو ساته او دلته که سنې مسله ته معلومیږي ناغه وره که خو خدین بس ټیک دا وایخله مخکې لپاره خیر د منسوخ ناسخ منسوخ وګرځو کا به منسوخ کا که خو خدین نو ما یخله ولیکن دغه کسانو د پاره چې دای د پوهې یا دای د علم یا دای د مسلک مطابق خبره په مجلس کې ونشي بل شان اوشي دا هیڅ قسم اجازت نشتا نه علمی نه اخلاقی په اس طریقه چې د مرګرو سره په کمرو کې یا په جمعات کې باسونه کوي دا د باسونو لپاره دوره نه دا د قران لپاره صرف د پوهې دوره مسائل کزان سے چیڑے یا د شام د مسلک مطابق مثلا نه بس هغه ځان سره ساتي او کډیر خپکیږي نو فزان خفغان مت راوي بیا مداخله گیا دا څه کسان چې په درس کې په مسله زمون خپکی نو دوس نه اعظم کی چیرې بس دې نه دیزي هغه نه داخلي بلکې کله کله دا سکی کې یو تن هغه د ادب خلاف کی هغه زمانه مسلک مطابق خبرونه شویا زما په مسلک باندې په رد راغی ادا چلو شو نه ده خپي طلباو کې انتشار پیدا کینو کړي شي انتشار نه مخ کې مونږه وباسو بیا واخه بکیږي نه دیو جن په دې نیتونو باندې څوک نه راځي چې د زما د طبيعت مطابق خبرې کوي کېدی شي سایلم مان زیاتی خو لیکن دا پدې کې لازم نه چې تاسو د طبيعت خبره وزکو دا التزام دیو سره نه کوي چې زما د مسلک مطابق خبره وي هغه تعصبات ضروري دار چې تعصب د ځوان لري کې کله چا لسانی تعصبي چې دا پښتون نه او دا په پارسی باندې او دې دا تعصب راوړي د چا قومي تعصبي چې دا د یو قوم نه او زده بل قوم او پای کې اظهار تعصبات د ملک پراتی جوړ کې یا د چا مذهبي تعصبي چې دا یو مذهب مقلد بل یا یو مقلد دی او بل غیر مقلد دی دې ته تعصبات وي دا د زړونو استل فرض دي د مسلمان که حدیث کې تعصبات او بدی بیان کړی دا چې دا خود جاهلیت کار دی بعضی عبارت تعویل کی چې نه جی دا تعصب نه تسلب دی و تسلب ټیک د شتا خو ثابت دی بالقران او سنت تسلب څه دی کله کېدل په قران او په حدیث باندې وکړه کېږي دا سی بل مسئلہ نشته چې قرآن و حدیث نه سیوا د قرآن و حدیث دلیل پنی او ته پکلک شي تکلک نه وي اکلک دل منل دغه تعصب یا دغه قسم تسلب دا په دین کې ناروا ده نو ټیک د صاحب علم کې صاحب نظر کې بتا دی استاد نه سیز دکړي لیکن دلتا پاغ تعصب باندې راتل چې زه پاغ مسلک لکم او زه دا منم نه نور نشم منلې یا مال پلان کې ترجمه ذکر او بل نشم منلې د علم دروازې په ځان مو بندوي دا تعصب انسان رندي بالکل کړي حواس خراب شي فهم خراب برباد شي وسحت په ځان کې پیدا کې قران کریم کې تاسو ورای شي دوه سیزه
یو چې هغه ته قران کریم کله ته حسد وای، حسد من عند انفسهم، کله ته بغي وای. او دا ثابتی چې دغه خلقو ته هدایت نه حاصلي. هدایت چاته حاصلي؟ يهدي الیه من ينيب، د چا پزړه کې چې انابت وي، دغه ته انابت وي. دا ما چې تفصیل وکړو چې زړه صاف کړي، خپل تا چې سې ذکریا د نیمن نه مینس کې حائل مو ګرځا، په صاف سینه باندې درس اوره، دین اوره، قرآن و سنت خبره اوره، دیتا انابت ہوئی. انابت ہوئی دیتا کہ حق تا تخکارشی نو زڑا پرید بس آگے حق طرف تروانش. اللہ ہدایت الگ ورکی چھ پہ انسان کی انابت ہی کن. ہدایت عام دے دا قول دا قرآن، پیوان توفیق دا عمل، دا صد دا بنادے پہ انابت باندے. یہدی الیہ من ینیب، نزلونوں کی انابت پیدا کے، انابت اللہ دا سبب کی دا پار دا ہدایت. زد و اناد چنا بس ما پلان کی استاد نہ داوی دے، زما پلان کے مسلک دے، اور زد پائے با نکلا کیم. اب دے روزے کی کراچے کی مابل شقوا و اشارتن ویلی شمچی انشاءاللہ زما خلاف کون کی تحریک شرے اگا ختمیدون کے رہتا اس سے بشارت در کو اغیل ناز نہ کئی چیزے بزے اس گردم اقبل صفائی کو این انشاءاللہ دا سے عمال اللہ اکڑل چیز زمون تائید ہو شو کما مخ یو جرم کرو یو لس خال مخ کی نا خلقو ماغا جرمو کو نور آروان دی دیر اغیل دا عظام نہ کئی چیزا من کمالو کو انشاءاللہ لگے مودہ پس با پتو لگی شی بی منقلبی ینقلبون. کراچے مرگرو چی کمی مخ کی ماتا مرگرے نوے اگر چی تقریباً اکثر زما شاگردان نہ زما درس ترادل اور نے مال چرت تقریر کو نے تقریر تا غوق کے خود اور پرون ابل داغی مینت شورو کو اور 2 میٹنگے ما سرو کرو اویل چی ٹک دے زمگا طرف تب گور ہوئے لیکن تاثر زمون برات کرے منگ نائے معافی غاڑ اور دا منگ ظلم جاتے کرے تنظیم پہ حیثیت تم کرے اما اور تو گورا تنظیم نے الہ مجوڑا خدا پخپل پکی باز کسان ہوئی چر دا تنظیم منگل الوہیت مرتبے ترسولے. مائے قرآن کریم کی نا حدیث کی فرمائلو چلا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، دا حدیثم چرت رسول دا دیو مسلک والا دا پارا خاص حدیث ہونا ہے کنا دا حس مخلوق تابعداری وانا کہے پا معصیت دا خالق کی نو دا تنظیم مخلوق نہ استاسو چی مون خود تنظیم کیون 100 کو خواہ 100 کے دومر تڑون شوئے دا تڑون گوئی انشاءاللہ. بس دا غزے خو بشارت دار کہ یکدو کے چرتے ہو تندو پا کی پادشی یہ بخو لیکن کم مرکزی کا سانچو نائی زخپل زین تا بوت دم محنے معافیت دا غوختا اور اس ما سر وقتم کنی بعد پا کی جذبی والو چی مونگتا درس شروع کم ہے درس اصل شروع کی کن بیا مونگ لوخ راکا چاو پا کال کے وی امیش دل ترازی مونگتا با درس کے نا خلق دے ہائی تم بیا مینت کو چو آغا تعصبات پریگ دے ما بلز دلتے ہو بیان کی ویلو چرا مخ کی صدی دا قرآن کریم ہوا اللہ دا قرآن درسون بشمار زینوں کی شورو کرل زمین دا استادانو پا دائی پا محبت و دائی پا اخلاص اس دا قرآن و دا حدیث دا دوارو صدی را روان پا دی صدی کی میں انشاءاللہ دا دوارو تسلطی دا رفتہ رفتہ بتا کسانو تا پخپل راجی نفستبق الخیرات کا پخپل اس نیک خصلتون تا یوبل نمخ کی شیکانا کسوک تاسو رستکینو پا شاعت مزے گورے پا شاعت تلیت تواشی با صورت دے مسئلے مقصدم داو چی چاہ دغا تعصب کرے غلط ننن اغی بیا پخپلا پائے بانخ پیمان کی شرا کارے کند
ولی او عاقل سره دا سکار کوي چې باز آیت پښیمانی بیا په اخپیمانی او خپیمانتیا ولا بیا څه فائدہ نه ور کوي. ناسیزونه ان شاء الله ختمیدون کیږي، زموږ جواب ته عزت نشته. او ما مرګرو ته ما یو خوبم لیدلې، او خوب ان شاء الله د صدق روان چې دغه مخالفت بالکل مړکیږي. ما په داسې حالت لیدلې، موږ په خوشحالي صرف کوئی چې خلق چې کوم موږ ته مرګري توحید سنت والو زموږ مرګري او صرف د تعصب په بیماری کې اخته الله ته ان شاء الله بیماری لري کوي. نو دیو جنا کدی درس کې سبا مرګري داسي ناغي د داوري چې ان شاء الله حق طرف ته اگر راجح طرف ته عام مرګري را روان دي. نو دیو جنا یو انسان د وخت کې پشا کوشش نه کوي چې بس دوس پشا ته ځم. نو دې کې خیر صراحتن ویل شم چې کوم مرګري کې او شیطانی وسوسه سره راغلي چې زبردست شیطانی وکم یا په مرګرو باندې درس خراب کوم یا د يهودانو شانته بکار کوم چې امنو وجه النهار وکفروا اخره لرشه وقت کی شریک شه بیرسو کافر شه. دا کې دونه داخلي فائدې نور کوي او بلې د انسان دین او دنیا تباہ کی ناغ خیالات د خپل ذهن نه لري کې. یہ ہر جماعت چې تاسو حق کاری پای کې پابندی نشته او د حق طلب کوي ور سره دس آداب دي. اخری آدابو کې بس زار نور بخ ان شاء الله وخت په وخت باندې آداب د درس اوره آدابو کې بدایي چې حاضری با بر وخت ضروری ورستو چې کوم کشکش کوي کنا ذا قامل الصلاه قاموا كسالى دا نور خلق ځان سره ناراض کوي. نو دا دعا بم لله ضرورت دعام ہے چې اعوذ بک اللهم اني اعوذ بک من الهم والحزن. ځکه زموږ فکرونه او غمونه ډیری کړه. نو دا دعا سار وخت وای مراد دی چې د اسبابونه الله موږ بچو اسباب د هم او د حزن. دار ان الجبن والبخل بزدلی چې بعضی یې پلان کې استاد مانه خپشي یا مقتدان بخپشي او یواتنه به وباسي ځکه دی دورې له نظم دعا واړه چې بزدلان الله وجکی باسره بزدل نه خو عاجز دی قاصر چې ورته نو داغه د وجنا علم نکی دوره کې شامل دی. دعا واړه کړ نو دارنګ ول کسل چې الله موږ د نارستیان هم بچ کی او اخر کې من غلبت الدین وقهر الرجال او من ضلع الدین وغلبت الرجال. بعضی مرګري شت قرضداري شي بعضی طالبان قرضداري شي نو د قرض او نه پټیږي د خلکو نه نسی دلته بیان شرات دی چې پلان کی طالب قرضدار او بنانه بیا پیسې غواړي یا سن د نور خلکو په غلبې چرتا نو پنای وړي چې الله موږ د دینه بچ اوساتي. نو مقصد څه ناراستی باندې کوي بلکې د موسی علیہ السلام په سنت با عمل کوي چې عجلت الیک رب لترضى. د وخنم زرع غلې مخکې د وخنم مخکې راغلو کوم وخت چې مقرر شي دا غینه 15 منټه مخکې راځي پنیت دری شدا د دین او مجلس ته نو الله پر رضا کیږي. نو دی وخت کې مناسب دار کہ وہ بجے عام حاضری بھئی ٹھیک ده کنه ناظم ها چې څوک د کیه د بار نه خامخا وخت دی ها وخت دی زونی می شو خیر دی ونی می بجې تا ونی می بجې باندې با ان شاء الله درس شروع کیږي تاسو جرازین د ونی می مخ ځان راځي اور نن چې کم کسان په خپل صفونه باندې ناس دي زینه ټیک ده سرد بدلتا ناظم صاحب ته به اختیار ده چا دې رد بدلو کی مناسب ولیکن د سبانا باغ زین الساسو داسه طریقې سره چې بیا یو بل سره به جنگونه نه کوي چې بس دې کې اوس مال زیرا کو دا زما زه کم شی مفضیل النزاع نانی پکار تھا
ناغا وقت حاضر دل خپل صفونو باندې کې ناستل خپل خپل قرآنونه ځان سره راوړل یا قرآن په کوم سیز باندې ګړیا هغه راوړل دا ضروري اشیاء دي او څنګه چې حسب سابق دا زموږ آئے کہ سوقت پورے درس جاری نو بیا مینس کے دو نیمه گھنٹے پس مختصر فصحی 20 منٹ نیمه گھنٹہ او بیا رسی انشاءاللہ ماسپخین مانزه پوری کم کسان چلتا مطبخ کے داخلی دی ادبم دار شاعر ناظم سے بنا زان لخپل کارڈون والی کم کسان کبار دے رہی ناغی دے ہم دا تفسیر دا دور تفسیر ورقی والی دیکھا بغیر داغ ورقونا بیا کیری شی سبامون پابندیو لگو چے بعض عوارضو پا بنا یا ورقنین سباغت پائے ضرورت شید دے چے سند دے اصل کی سند و تناسلی کی نو ہر یو بخپل داخلہ کوئے داخلے پا اصولو اور داخلے سرب ورقا بتاقا اخلے اور کم چے مطبخ کی داخلی کی ناظم سے پواسطہ باندے ناغین و بیاد مطبخ ورقا خپل ځان له حاصل وای چونکہ دا ابتدائی وزیری ننم رد دا سی چلیگی سرد پوری دا سی چلیگی کم مرگری چے نوی نوی راضی نو وارد چے ورطی دای سردا سم تعاون کوئے طریقہ اور تخے اور زی کی پاگے قرآن عملو کے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوها مجالس کله د سملاستو زیتم وي غدا موای چې زمو خود سملاستو زینې پراخ پراخ پکاري نه درس مجالس هم وي نو سمانا کم ځای چې پای کې سمرا مرګري زیدې شي نو بده وجه نه کوشش وکړي خیر ده ځان باندې تکلیف تیر کې بل ځای ورکه دا الګ وخت ده چې دا ډېر په الفت او په مینه محبت باندې تیر شي نو دغه آداب باندې معاملو کې اور انشاءاللہ تاؤس دوبارہ بیو امیر مقرر چا بتاؤ سو وقت بوقت بانے آداب مخی و زمین مقصد متخی اور ستاسو تنظیمی حیثیت چے دا درس رکم متعلق دن عوام دا تخی خواہمونگا لیکن انتظار کو چے مونتا مناسب سڑے پیداشی دے درسلو رضو کے اس کم کسانو چاہی داخلی نہیں کڑی نائی خیر داخلاو کے اور کم کسان چی بیا مطبخ کے داخل شی اور غیر پار زی ورکڑے شی اندہ شرط چی بعض کسانو دے کلو کی اغیر زی اغسطی خپل پیسو اغسطی یا چاول پر مین ورکڑی یا زمین ناظم سے پر ہدایت ورکڑی اور غدل تبیا مطبخ سر متعلقی ناغبم پاغ زی کسی کم دے ووسی ناغی تعلق بخام خواہ ناظم سے سری ددنبا اجازت تخریج سے فلان چیزیں کہ دے رہے ہیں دیر پاری سے سباموں تمالمی دیکھا بعض دا سشتا آغا درس خرابون کی خلق کی چارائشی وزے دیرشی دلت سب طاقہ وغیرہ موائد دیرت دلت یو کل درس ڈبل دیتا کل دیرت دلت یو دے پکی سخوانے کی گرزی دیرت دلت یو زان لی چرتا بیا دلتا عطر خرسی یا مسواکون خرسی نا دا داخلہ باغ شاہ دا پاری چھ دلتا دا قرآن کریم پدی دور تفسیر کی آغا داخلی کی ادائے مقصدی دا ذریع اگنے و انشاءاللہ بیاد سبانا پس دا احد مطابق ونی میں بجے درس بھی اوس دا دغی دا پارتا استا محلت درکو چھ تاسو پد داخلی زینم داخلہ مو کے خپل دے رکھے در زینم معلوم کے ناظم سے پواسطہ اور مونگا خپل یو تنظیمی اجلاس منن یہ خرے کم مرگری چاگا اراکین نی دے اجلاس عام خلق نہ